والسلام على قائد المجاهدين وأمير الغر المحجلين سيدنا وسيد المرسلين ورحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى عتقاء الله فلينظر إلى وجه طالب العلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ددي فرنورا روحاني او روح فرور مجلس ټولو ګډونوالو او دغه مجلس مشایخ اعظام علماء کرام او د خواږه اسلام سرخندون کې مجاهدین ورونه د یوسف خیله او د کټاواز له ولسونو څخه لا راغلو درنو سپینګرو مشرانو، اولا السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. ثانيا فضلاء کرام او حفاظ کرام چې دلته دستار تړي، اولا دوی ته شیخ صاحب جناب ته استادانو ته د دوی دغه د حافظانو د فاضلانو مرفلارو کورنۍ ته او ټول ولس ته دغه دستار فضیلت مبارکي وایم. الله جل مجده دې دا د دوی دستار دا هر ولدي الله لبرکاتو او لفیوزاتو څخه ډک کی، دا هر ولدي د همت او د متانت یو ولوي، د پګړې دا هر ولدي دا د علم او د رشد یو ستوره یو سلاوي. الله دې دوی ته توفیق د عمل په نصیب وګرځي. چون مجلس د علم مجلس دا د علم په نسبت باندې و تذکره کوم. اول خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې علم رڼا ده او جهل ترګمه او تاریکی ده. هر علم هر کمال هغه د قدر وړ ده. منګه په ټولنه کې ډاکټر ته ضرورت لرو، انجینر ته ضرورت لرو، ساینسپوه ته ضرورت لرو، زراعت ته ضرورت لرو، صنعت ته ضرورت لرو. د ټولنې چې کوم ضرورت ده د هر ضرورت عالم او کارپوه ته ضرورت لرو. تر دې پورې موچه ته ضرورت لرو، ترکان ته ضرورت لرو. او په ټولنه کې د هر کسب هغومره زده کړه چې د ټولنې ضروريات دې باندې حل شي، هغومره علم په دې خلکو باندې فرض ده. بنا بر هر حال ټولنه چې هر علم ته ضرورت لري هغه ټولو ته موږ ضرورت لرو. هغه ټول د قدر او د تحسین وړ دي. خو البته هر یو په خپل مقام کې ځان ته منزله او مرتبه لري. کوم مقام، کوم حیثیت او فضیلت او مرتبت او منقبت چې الله عالم د قرآن او د حدیث ته ورکړی ده، دا له بل چا سره نشته. زه مثال درته وایم، د دیوبند یو مدرسې مشهور عالم
د حقانیې مشهورې دارالعلوم مدرسې ته راغلی و. هغه ته یې خطابه کوله، فرمایي نن په نړۍ کې دوه علوم هغه ډېر مخته تللي علوم دي او د ټولې نړۍ په دې باندې اتفاق دی کنه چې هغه علوم دي کنه چې باید په ټولنه کې ممتاز شاګرد دغو علومو ته ورکړل شي، چې یو علم الطب ده او بل علم د انجینرۍ ده. او باور وکړه دا دواړه ډېر ستر علوم دي. یعنې په یو سره تعمیر د ابدان راځي او په بل سره تعمیر د بلدان راځي. ډاکټر هغه څوک ده چې که ډاکټر نه وي موږ تاسې ټولنه به ډېره نیمګړې وي. ډاکټر ته موږ تاسې بلکې انسانیت ډېر ضرورت لري. علم الطب ته موږ تاسې ټولنه ډېر ضرورت لرو، خو انجینر ته که دا ډېر ضرورت لرو. که انجینر نه وای د موږ سړکونه به چا جوړول، د موږ دا تعمیرونه به چا جوړول. دغه معاصره ترقي چې الله بشریت ته ورکړې ده، په دغه معاصره ترقي کې انجینر یو ډېر لوی کردار ادا کړی ده. خو باور وکړه چې د علم الطب او د انجینرۍ علم الله له انسان نه بغیر نور جهت ته هم ورکړی ده. عالم بیان کوي علم الطب الله حشراتو ته هم ورکړی ده. علم الطب الله د انسان نه بغیر نورو حیوانات ته هم ورکړی ده. بیا کیسه بیان کړې ده، وایي تبلیغي حضرات یو اطرافي ساحې ته تللي وو، لرې ساحې ته. هلته خلکو شکایت ورته وکړي چې دلته له غرونه شادوګان کته کېږي، بیزوګان او شادوګان چې موږ تاسې ورته وایو، دا راکته کېږي او بس موږ ویده یو او دوی په کور را حمله راوکړي، کور کې څه شي وي هغه مو خوري، نور هرته لوښي موښي ټول سره خراب کړي، موږ یې په علاج نه پوهېږو. نو دی وایي که نه چې موږ ورته ویلی شي ډوډۍ راواخئ، دا ډوډۍ کې زار ورته واچوي، په زار یې الوده کړي او په بام باندې ورته واچوئ چې ورې دوی یې لږ مزه وڅکي، بیا ممکن را نه شي. خلکو دا کار کړی و، په بام باندې ډوډۍ په زار ورته ککړ کړې وه، په بام باندې ورته ور کړې وه او ترسود یې هم ورته کېنولی ده. نو دا خلک وایي چې د شپې نیمه حصه د شپې کې شادوګان راغله، خو چې کله یې دا ډوډۍ یا خولې ته نږدې کړه پوه سو چې و دې کې خو لا څه شته، بېرته یې وغورځوله، ویې نه خوړله، لاړ. او یو ګنټه دوه ګنټې درنګ نه وروسته نور شادوګان هم ورسره راغلله. د غره نه یو بوټی راوړی لکه پیاز غوندې، دا بوټی به یې راوړی و، یو کپ به یې له هغې نه وکړ، یو کپ به یې له ډوډۍ نه وکړ. هغه ډوډۍ چې څومره په بام پرته وه ټوله یې وخوړله او لاړ، ښه برېتونه یې تاو کړله. نو ګوره دا علم الطب له هغه شادو سره هم موجود و. هغه ته دا معلومه چې ډوډۍ هغه څومره ضرورت انسان ته لري، او بیا زهر چې ورسره هغه شوي دي خلط شوي دي، دا زهر انسان ته څومره تاوان لري. د زهرو خصوصیت هم ورته معلوم و، د هغه بوټي خصوصیت هم ورته معلوم و چې هغه بوټي وزونکی د زهرو د تاثیر دپاره ده. او مغه هغه بوټی راوړ که نه او هغه ډوډۍ هم ښه نوشیجان کړله. نو دی وایي چې الله هغه ذات ده چې علم الطب شادوګانو ته هم ورکړې ده. هغه ته ورسئ، میګتون ته ورسئ. میګتون په د خپله خزانه کې د خپل کور کې غنم چې ساتي په داسې کیفیت باندې ساتي چې نن موږ تاسې دغه د ساینس دا نړۍ هم ورته حیرانه ده. انجینر ده، د موږ تاسې یو مشهور کتاب د حیات الحیوان ورته ویلی شي. امام دمیری رحمه الله په حیات الحیوان کې لیکلي دي، وایي دغه د شاتو مچۍ چې ده، د ګبین او د شاتو مچۍ نحل چې ورته ویلی شي، دا د خپل کوره په مسدس شکل باندې جوړوي. او علم د انجینري په علم کې چې کله ډېر کورونه سره نږدې جوړ کړي، ډېرې کوټې نږدې هم جوړوي او کوشش دا کوي چې دا کوټې پراخې هم جوړه کړي، نو له مسدس شکل نه
بل شکل دغه لپاره نسو ورکولی یعنی چې هم دې پراخې هم چې ډېرې سره یو ځای کې مابین کې د خالیګاهي پرجې هم نه وي دا مسدس شکل ده او د موږ تاسې دغه د شاتو مچۍ چې دي هم دا کورونه په مسدس شکل باندې جوړوي دغه د انجینري علم الله د شاتو مچۍ ته هم ورکړی ده یوازې یو علم چې الله له انسان نه بغیر بل چاته نه ده ورکړی چې هغه د قرآن او د حدیث علم ده باور وکړه چې الله د قرآن او د حدیث علم ته یو ستر شان او منقبت او فضیلت ورکړی ده نو بینان افغان ولسه د افغان مېړنی دین دوست او دینفال ولسه د نړۍ په دغه پوست باندې چې څومره انسانان موجود دي څومره ملتونه او ولسونه موجود دي یوازې ته یې که نه چې په تاسې باندې عالم د قرآن حاکم ده په بله نړۍ کې دغه فضیلت او دغه مرتبه الله بل ولس ته نه ده ورکړی ای افغان ولسه د څلورو لسیزو نه وروسته څومره خونخواري وسولې څومره وحشتونه او بربریتونه وسوله څومره انقلابات او ازمیښتونه راغلله څومره ستر وحشتونه په موږ تاسې باندې پلي سوله ډېر ستر ناورین تېر سو الله دې دغه سترو مصیبتونو نتیجه هم هغومره غټه راکړه الله فرمایي وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ابراهیم علیه السلام باندې الله امتحانونه راوستل ډېر ستر ازمیښتونه الله پرې راوستله خو الله فرمایي چې په امتحان کې څنګه سولو کامیاب شو فأتمهن هغه امتحانو کې ابراهیم علیه السلام کامیاب راووته او چې کس فصل ازمیښتونو څخه کامیاب راووته نو بیا الله ورته وایي اني جاعلک للناس اماما زه به ستا د ټول بشریت دپاره امام او پیشوا او رهبر جوړومه عاجزانو افغان ولس ډېر ستر ازمیښتونه په سر باندې تېر کړله ډېر لوی کړاوونه یې په سر باندې تېر کړه زه دا الهام در کومه چې الله به د ټول اسلامیت د ټول مسلمه امت د رهبرۍ دپاره نن افغانان انتخابوي په ټول مسلمه امت کې نن له بعثرې ټکنالوژۍ څخه په ټول مسلمه امت کې نن د دنیا د فرعون او د نمرود څخه یوازې افغان ازادي واخیستله بل چا داسې ازادي نه ده اخیستې دغه ازادي دا به د تا لپاره څراغ وي دغه ازادي دا به د تا لپاره چراغ وي دا به د تا لپاره د لمر حیثیت ولري او نور ولسونه به له تا نه الهام اخلي او بیا به دغه ازادي له دغه د وخت له طاغوت او له فرعون څخه اخلي انشاءالله دا امید در کوم قرآن ته الله ستر شان ورکړی ده د قرآن علم ته الله ستر شان ورکړی ده عاجزانو نن د قرآن علم په موږ تاسې باندې امیر ده امیر المؤمنین شیخ القرآن والحدیث شیخ حبت الله اخونزاده دا د موږ تاسې هغه ستر سالار د موږ تاسې هغه د ټولو کارونو او د ټولو هغه څومره اړخونه چې دغه ټولو مشر او دغه ټولو سالارو دغه ټولو رهبر او دغه ټولو امام ده ورسره د موږ تاسې په حکومت کې په اوسني تشکیل کې چې راواخې غوښنه برخه هغه ستره برخې له علماو تشکیل ده راسه له رئیسانو له والیانو وګوره له ولسوالانو له قمندانانو وګوره استره غوښنه برخې له علماو تشکیل ده قسم درته کومه لکه څنګه چې مخکې جناب وویلې د علماو امامت د تاسو لپاره یو ستر فرصت ده د علماو دغه زعامت د تاسو لپاره د الله یو ستر انعام ده قسم درته کومه که د دغه انعام شکر مو ادا که الله به مزید موږ باندې نور نعمتونه وارد کړي او که چېرته موږ ناشکري وکړه الله فرمایي ان عذابي لشدیده بیا د ما عذاب ډېر سخت ده ډېر سخت ده بیا به داسې امتحان په موږ باندې راولي الله دې نه کوي الله دې نه کوي یا الله په خپل قدرت او خپل فضل باندې موږ باندې بیا امتحان مه راوله خو قسم درته کومه که موږ ناشکره سلو بیا به داسې امتحان راځي چې مخکې امتحانونه به سلام ورته کوي عزیزانو دا یو ستر نعمت ده چې په ازاره فضا کې د خوشحالۍ په فضا کې د هوډ او د ویاړ په فضا کې موږ نن ټول ولسونه ټول قشرونه ټول جهاتونه په یو ټغر راټول سوي یو په یو میز باندې راټول سوي په یو اراده باندې راټول سوي
د علم په ویاړ باندې راټول سوي یو د فضیلت په ویاړ باندې راټول سوي یو نن هر عالم ته دا واک حاصل ده چې څه یې زړه غواړي په علم دین کې هغه ویلی شي مخکې چا ویلی سو مخکې موږ داسې په خوشحالي باندې داسې مجالسو ته راتللی سو نه نسو راتللی نو بینان دا یو ستر فرصت او انعام د الله موږ ته راکړی ده تاسې ووایئ الحمدلله عزیزانو شهیدان مې دې ورکړي بلبلان مې دې ورکړي شهیدان مې دې ورکړي بلبلان مې دې ورکړي نن د زمری کوټه بلبلان مې دې ورکړي نعره تکبیر نعره تکبیر امارات زنده‌باد مجاهدین زنده‌باد عزیزانو یو دوه ازمېښته را روان دي اوس ورسره درګیره یو چې یو اقتصادي ازمېښت ده او یو د کفارو د دسیسو ازمېښت ده موږ به کوشش کوو چې خپل وحدت له لاسه ورنه کړو موږ به کوشش کوو چې په قرآن باندې عمل له لاسه ورنه کړو موږ به کوشش کوو چې صبر وکړو استقامت او تحمل وکړو زه هیله او ارزو در کومه چې الله به له دغه دوو وسنیو روانو ازمېښتو څخه موږ خلاص کړي امید در کومه چې الله به افغان ولس ته په اقتصادي لحاظ باندې هغه حالت ورکوي چې انشاءالله ګاونډي ولسونه به دلته د مزدورۍ لپاره راځي دا امید در کوم تاسو ته یو ژوندی مثال در وایم راسئ د تاسې ولس کې چار څوک انتخابي هیات راولېږي د تېرې ادارې د یوه کال بلکې د یو نیم کال بلکې د دوه کالو عواید هم وګورئ راسئ د اسلامي امارت د 3 میاشتو عواید هم سره وګورئ که د دغه 3 میاشتو د 2 کالو عواید سره برابر سو او دغه د 3 میاشتو په دغه 2 کالو زیات نه سو بیا هم بس زه د خجالت سترګې درته اړوم خو که چېرته نن د ما د 3 میاشتو عواید د دغه تېرې ادارې د 2 کالو له عواید نه هم زیات سوي وي بلکې د 3 کالو له عواید هم زیات سوي وي زه دا امید در کومه چې په اقتصادي لحاظ باندې موږ تاسې رغېږو په اقتصادي لحاظ باندې انشاءالله موږ مخته ځو موږ انشاءالله هغه حالت ته روان یو چې په خپلو مټو به اتکا کوو موږ به هغه حالت ته روان یو چې انشاءالله د بل له رنجوړۍ نه به خلاصېږو د خجالت له رنګ نه به انشاءالله خلاصېږو په اقتصادي لحاظ باندې مخته تګ ده په سیاسي لحاظ باندې الله په ټوله نړۍ کې موږ ته خپلواکي راکړې ده راوښئ نن په ټوله نړۍ کې راوښئ یو اسلامي نظام راوښئ یو اسلامي نظام راوښئ چې هغه د موجودي په اسلامي ملکونو کې یو او بل دا چې یو اسلامي ملک راوښئ چې هغه د سیاسي خپلواکي راښودلی سي نه نه سي راښودلی یوازې یوازې اسلامي امارت ده د افغان ولس ته دا ویاړ الله ورکړی ده چې هم نظامي خپلواکي لري او هم سیاسي خپلواکي لري تاسو ته مثال وایم که تاسو هغه د سعودي کې هم ده په عراق کې ده په ترکیه کې ده په پاکستان کې ده په فلان کې ده په فلان کې ده هلته خو اسلامي نظامونه نشته عزیزان هلته خو اسلامي نظامونه نشته او خپلواکي یې که درلودی او دوی اسلامي هوډ درلودی په اوله ورځ به اسلامي امارت په رسمیت پېژندلی وای خو دوی په رسمیت کې هم سترګې بل چا ته اړوي په دغه رسمیت کې هم سترګې بل چا ته اړولي دي چې بادار ورته ونه وایي د رسمیت چغه نه شي ویستلی همدا شته مولوي بادار چې ورته ونه وایي دوی د رسمیت غږ نه شي کولی یو وخت کې زه چېرته باندې وم ما ته وایي دا جهاد کله ده ما ورته ما کې دا جهاد نه وای په خالي لاس له امریکایانو سره څوک جنګېدل نه هغه راته وایي نه دا د کرسۍ جنګ ده ما ورته ویل ما نن په دنیا کې څومره حکمي طاقتونه دي څومره لوی ځواکونه دي دا څوک د امریکې په مخالفت کې د مخالفت یو کلمه اوچتولی شي وایي نه ما نن چې طالب راځي او په خالي لاس له هغوی سره جنګېږي هغه نړۍ چې دا ناره به یې کوله چې له 100,000 فوټه نه 1 انچ په ځمکه کې لیدل کېږي هغه نړۍ چې څوک په امریکایان باندې توپک ولي توپک به یې کږېږي هغه اثر او سحر ختم شو هغه دبدبه یې الله له خاورو سره خاورې کړله نن هغه د شورویان هم د هغوی په ضد باندې راجد شوله هغه د یوکراینیا هغه د چینایان هم د هغوی په ضد باندې پالیسي روانوي نن نړۍ ته جرأت چا ورکړه افغان ولس تا ورکړه نن د خپلواکۍ امامت د نړۍ څوک کوي افغان ولس ته یې کوي
نن هغه ده ټول نړۍ د امریکا په مخالفت کې مخالفت کلمه څه کوي بلکې ستراتیژي جوړوي د مخالفت یو کلمه کوي څه کوي د مخالفت سیاست جوړوي د مخالفت یو سیاست څه کوي بلکې توپو مخونه یې د هغوی په طرف باندې وراړولي دي هغه دغه ورته وایي پوتین ورته وایي وایي تیاره مو داسې سرګرولې بسته کړي دي که نه په یو ځل باندې امریکا ختمولی شي نو عرض کوم الله په ټوله نړۍ کې یو اسلامي نظام درکړ